پوښتنه کړې ده دا بعضې نعتونه چې دي داسې د سروز اواز ورسره وي. نو اوس دا څنګه دي؟ محترمو ستاسو په جواب کې به ووایو چې دا بعضې غزلې چې په نامه د نعتونو باندې دي لکه دغه خوش نصیب په نامه نعتخوان چې وایي او یا نور داسې بعضې نعتخوانان دي کې غزلې وایي او دا طرز هم د غزلو طرز دی. نو دا داسې سروز دی لکه څوک چې غزلې اوري د سروز سره څنګه موسیقي غږیږي همداسې سروز دی. په دې کې هېڅ شک نشته، هېڅ فرق یې نشته. دا ځکه چې خپله د ده اواز دومره ښایسته نه دی، نو یو خو دا په کمپیوټر ورسره ښایسته کوي او بله مسله دا ده چې یو خو نفس د اواز ښایست دی، په هغه کې دونې مسله نشته. دا اضافي کمپیوټري اوازونه چې ورسره کوي دا خو عیناً سروز دی. دې ته قضیب او ملاحي ویل کېږي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي موسیقي آلاتو دغه چې غزلې په ثبتېږي دغه ته ویل کېږي. وایي دا چې سړی اوري اورېدل یې ګناه ده او که چیرې سړی ورته کښېنستی نو ښه غوږ یې پرې ونیوی دا نو بیا فسق دی بیخي د اطاعته څه د اسلام وتل دي. یعنې دا منه چې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د طریقې څخه دا وتلی دی او خوند پر اخیستل چې دی دا کفر دی. زموږ فقها وایي مراد د کفر څخه دلته ناشکري ده چې د اسلام ناشکري وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو ناشکري وکړه. او په هر تقدیر باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي د دې موسیقي و ملاهیو د دې شیانو اورېدل چې دي دا په زړه کې نفاق او منافقت داسې راشین کوي لکه اوبه چې واښه راشنه کوي. در مختار کې دا حدیث راخیسته سوی دی دا کتاب الحذر والاباحت کې. نو خبره دا ده چې دا دغسې د موسیقي و د سروز شیان دي د دې اورېدل نه دي ښه. او دا بعضې نعتونه بیا داسې حلقه ورسره وي خو دا حلقه یې هم داسې عین حلقه نه وي، بس ماسې یو کمپیوټري حلقه یې ورسره ثبت کړي نو چې هلته سړی ډېر فکر پر ونه کړي ډېر غور ورته ونه کړي دا تمیز یې نشي کولی چې دا اوس الله ویل کېږي او که بل شی ویل کېږي. دا هم سروز دی په دې کې هم هېڅ شک نشته. نو خبره دا ده چې دغسې نعتونه چې دي دا سروز دی د دې څه چې سړی اجتناب وکړي ښه دی. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.